خوږو کتونکو او اورېدونکو د اواز د خیبر کمرخیله د ادبي ټولنې مینوالو السلام علیکم. زه یم اواز افریدي او زموږ سره نن له کلندرو کله په شو باندې بیا یو خوږ میلمه ښاغلی چراغ افریدي صاحب دی او موږ بیا انشاءالله د هغه نه نمبر په نمبر پوښتنې کوو او شعر شاعري ته راته بینوځو. نو چراغ افریدي صاحب اول هم ته په اواز د خیبر کمرخیله د ادبي ټولنې کې په خیر راغلی ویایو او هرکلی ورته ویایو. ډیره مننه کوم چې اواز د خیبر کمرخیله ادبي ټولنه کې موږ له خپل زوی راکړلو او موږ دغه جوګه وګڼلو چې دا پروګرام کې موږ له موقع راکړله. نو چراغ صاحب ډیره مننه. موږ غواړو چې ته د موږ د مینوالو سره د اورېدونکو سره کتونکو سره خپل تعارف وکړې، ته خپله نومه وښایې او همدارنګه خپل مثوګه ته یې مناسب ګڼې. نو تاریخ پیدایښت یې وښولو چې ته په کوم کور کې پیدا شوی او بیا مثال ته لیک د کوم وخت نه کوې، شعر شاعري په ادب کې د کوم وخت نه ته په دې میدان کې قدم ایښی؟ ډیره مننه وزګل صاحب. مو خپله نوم عالم زیب دو او تخلص مې چراغ دی او پیدایش مې 2004 دی او تقریبا چې 2017 نه زه شاعري کوم. ډیره مننه علمزیب چراغ صاحب. نو موږ غواړو چې ته اوس زموږ اورېدونکو ته او کتونکو ته خپل کلام وړاندې کړې. دا ډېره مهرباني او مننه وي دي. ډیره مننه. غزل نه مخکې به یو شعر ویم. سراج اشنا یار له د ډالۍ وي چې هسې نو سوچ وکړه چې ستا به څه مقام وي اشنا، هسې نو سوچ وکړه چې ستا به څه مقام وي اشنا، چراغ یې مور له هم د سر د پاسه ځای ورکوه. مننه. یو څو شعرونه نور دي چې په جنګونو په اشرو باندې مړه شي، په جنګونو په اشرو باندې مړه شي، پښتانه بس په ډالرو باندې مړه شي او ځینې خلک په ټوپکو باندې نه مري، ځینې خلک په ټوپکو باندې نه مري، ځینې خلک په خبرو باندې مړه شي او ځناور کړي ځان ساتنه هم په ښکرو، ځناور کړي ځان ساتنه هم په ښکرو، کله کله په دې ښکرو باندې مړه شي. او غزل مطلب چې جانانه زه خو دې لیدلی یم دا حال مې دی، جانانه زه خو دې لیدلی یم دا حال مې دی، چې بې دیدنه زه راغلی یم دا حال مې دی. او خیال په سنګل باندې اوده کړم زه هم اوده شم، خیال په سنګل باندې اوده کړم زه هم اوده شم، جدایي داسې یارولی یم دا حال مې دی. مننه. او په جدایۍ کې د جانانه بیخي ورجېدم، په جدایۍ کې د جانانه بیخي ورجېدم، لکه ګلاب خزان وهلی یم دا حال مې دی. او ستا د بڼو پنجره کې دومره وخت بندي ومه چې، ستا د بڼو پنجره کې دومره وخت بندي ومه چې، اوس هم تصویر په رنګ غلی یم دا حال مې دی. مننه. چې جانان جانان وایم، جانان جانان مې خوله کې ناست دي، جانان جانان وایم، جانان جانان مې خوله کې ناست دي، او زه چې د ستا د چم نه تللی یم دا حال مې دی. او مقطع شعر یې دی چې لکه چراغ غوندې په سر یې راله اور بل کړی، لکه چراغ غوندې په سر یې راله اور بل کړی، د زړه په څوکه یې رېبلی یم دا حال مې دی. مننه. چې لکه چراغ غوندې په سر یې راله اور بل کړی، د زړه په څوکه یې رېبلی یم دا حال مې دی. نو ګرانو مینوالو دغه ښاغلی چراغ صاحب او زموږ سره چې کوم دی دا ملګري نو سره جوړه کړې او موږ ډېره مننه کوو. ډېر لرې ځایونه راغلی دی د سره چې کوم دی سراج الحق اشنا یار صاحب هم دی او د موږ سره کمرخیل افریدي صاحب موجود دی. نو انشاءالله چې موږ به چې کوم دی اوس په راتلونکي ویډیوګانو کې د سره د نورو ملګریو شعر شاعري هم شریکوو. تر هغه پورې به ستاسو ملګرو موږ ټولو مننه کوو او موږ ډېره
شکریات وکړو چې دومره لرې دا راغلو د موږ سره چې کوم د غونډه راجوړه کړله او د موږ سره کوم زموږ د زړه نه مننه کوو خصوصا چې دغه ریاستونه ډېره مننه کوو چې دومره لرې راغلو د موږ سره چې کوم د نسخه راجوړه کړله ډېره ډېره مننه نو د ټولو مسافرو ته راډلېږي د موږ طرفه دا کلامونه د الله په امان ښاد او آباد اوسه